بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن دونۍ دوشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الاول میاشتې 18 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د تلې میاشتې 10 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سر ټکي. د هرات د غواګانو د فارمونو مسؤلینو له لوري په دې ولایت کې د 400 فارمونو د شتون خبر ورکول. د هرات ښاروالۍ له لوري د 15 مینایي اړوند د امام مسلم د سړکونو د اسفالټ پروژې کار پیل. او د هرات د مجاهد ځواکونو له لوري یو تن د وسلو د لیږدونې او قاچاق په تور نیول. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمر یم. د هرات د غواګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤلینو د دې اتحادیې د پرانیستلو پر مهال وویل چې اوس مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 400 واړه او لوی فارمونه شتون لري. د څارویو دغه فارم مسؤل اوس هم وایي چې په بېلابېلو برخو کې د څارویو د متخصص ډاکټرانو او وښو نشتوالي ستونزې شته چې باید حل سي. د دغه ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د غواګانو د فارمونو د معیاري کېدو په برخه کې د یو شمېر اسانتیاوو د برابرولو خبره کوي او د مالدارانو د ستونزو پر حل ټینګار کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په هرات کې د څارویو د فارمونو د پرانیستلو پر مهال یو شمېر مالدارانو وویل چې د دغه ولایت له 400 فارمونو څخه هره ورځ 250 ټنه شیدې راټولیږي. خود ما این نسل گاور از کشور ایران آوردیم، خریداری کردیم و باز بعد از او به اینجی پرورش داده شده و به حساب اصلاح نجات شده. الحمدلله خیلی خودی ما همکاری میشه از طرف ریاست زراعت در بخش اسپرم القا مصنوعی. و زراعت و مالداری یک چیزی هست که یک ستون فقرات کشوره. اگر کشور زراعت و مالداری پیش نبره هیچ کس نمیتونه پیش برده. اولین چیزی که ماری زراعت اویز درخواست داریم که تست خون حیوانات و بعد به اینجا بشه. دوی اوس هم د دې ولایت د کرنې ریاست له مسؤلینو او همکارو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د متخصصو وترنرانو د ګمارلو په ګډون د دې ستونزې هوارې کړي. دوای با کیفیت دکتر خوبی به ما مثلا تعیین شه که بتونیم که ما از امو دوا با کیفیت از طریق اتحادیه از خارج ما دوار بیاریم، به گواخو کار کنیم، به گسالاخو کار کنیم. ګمرکات زموږ دغه خواهشان دغه دی چې دوی باید کمی لبنیاتي محصولات چې د خارج څخه راځي مطلق پر هغو بندیز ولګوي. نو په ضمن کې به زموږ ګوداریان هم سمې سي، افغانستان به هم د دغه سره مخامخ سي انشاءالله په زور د خدای. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ریاست د کرنې او مالدارۍ د معیاري کېدو او د ستونزو د حل په برخه کې هڅې کوي. ټینګار کوي چې هر حیواني درملتون ته باید د وترنرۍ اسانتیاوې برابر سي. نو این کوشش را هم کردم، خیلی دواخانه را امیت قلب کردم و وعده با ما کردن استاد جوازایش گرفتن که کسی اگر از این بعد این کاری میکنه که به سر خود دوا میفروشه، دکتر نباشه، 100% باز حق شکایت ندارن که دواخانهش هم مالک امور میکنم و جوازش هم میگیریم. در قسمت واکسین خوشبختانه وزارت زراعت با همکاری دفتر محترم FAO یا سازمان زراعت و خوراک جهانی امسال حدود 200,000 دوز واکسین تطبیق کرد که دور اول 15,000 دوز واکسین بود و دور دوم 185,000 دوز واکسین بود که از بیماری کشنده به نام لمفسکین دیزیز یا ناهنجاری پوستی میگه و در این ما شما از این جلوگیری صورت کرد. دوی په دوام وایي چې د هر اونۍ د لبنیاتو دکانونه او د لبنیاتو فارمونو څاري او د اندازه کولو وسایل لري چې د شیدو کیفیت معاینه کړي. شیری که ما مثلا نگهداری میکنه چون خود شما میفهمیم کمبود برق داره، به او ساعت امکان فاسد شدن شیر هست. در مسائل پروسس هم اکثرا قریجات چون از نظر اقتصادی کم ضعیفتر هم به شکل صحیح نمیتونم پروسس کنم. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې د لبنیاتو د پروسس او بسته‌بندۍ 7 فابریکې او 400 لبنیات پلورنځي فعالیت کوي. د هرات ښاروال او مل پلاوي له لوري د 15 مینایي اړوند د امام مسلم 55 او 58 جادو د اسفالټ پروژې کار افتتاح وپیل سو.
د ښاروالۍ د 5 ناحیې اړوند د امام مسلم رحیم الله تعالی 56 او 58 جادې د اسفالټ پروژې کار د 215 متر په اوږدوالي او 8 متر پلنوالی د ښاروالۍ د پراختیایي بودیجې څخه د 15.5 میلیونه افغانیو په لګښت د هرات ښاروال الحاج ملا عبدالرازق راشد او نورو مسؤلینو په شتون کې افتتاح او پیل سو. د هرات ښاروال الحاج ملا عبدالرازق راشد د دغه پروژې د پرانیستلو پر مهال د هرات ښاریانو وغوښتل چې د خپلو ملکیتونو د صفایي او جوازنامو محصول پر وخت تحویل او په دې برخه کې د ښاروالۍ ادارې سره همکاري وکړي. د هرات ښاروال دغه راز څرګنده کړ چې راټول شوي عواید به د هرات ښار د پرمختیایي او پراختیا په چارو کې په متوازن او شفاف توګه ولګول سي. د ویلو د ټاکل شوی چې د دغه پروژې کار د قراردادي شرکت له لوري د نوي تقویمي وروځو په ترڅ کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د اسلامي امارت د منصوبینو له لوري د ناقانونه وسلو د لیږدونې او ساتلو په تور یو تن ونیول سو. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د 12 امنیتي حوزې منصوبین یو تن د دغه حوزې له اړوند سیمو څخه د ناقانونه وسلو د لیږدونې او ساتلو په تور ونیوی. له نیول سوي کس څخه 2 میله توپانچه ترلاسه سوي او دا مال د اسلامي امارت مجاهدینو تر څارنې لاندې دي. د کوسام ولسوالۍ د کماني غزل اسلام مصطفی بیک قلعه حاجي علي شیر او قدس آباد په سیمو کې پر 106 اړمنو کورنیو خوراکي توکي وشل سول. دغه توکي د ملګرو ملتونو د مشورتي دفتر په مالي مرسته بشري مرستو د همغږۍ د دفتر CHA په تخنیکي همکارۍ د هرات د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې وویشل سول چې پکې بېلابېل خوراکي توکي شامل دي. محترم لیدونکو اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ او صحتمند اوسئ. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. سهشنبه هرات ښار لمر الوار درجه 13 تیتای 15، غوریان لمر الوار درجه 14 تیتای 14، کراخ لمر الوار درجه 28 تیتای 14 او پشتون زرغون لمر الوار درجه 12 تیتای 12. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات د غواګانو د فارمونو مسؤلینو له لوري په دې ولایت کې د 400 فارمونو د شتون خبر ورکول. د هرات ښاروالۍ له لوري د 15 ناحیې اړوند د امام مسلم د سړکونو د اسفالټ پروژې کار پیل. او د هرات د مجاهد ځواکونو له لوري یو تن د وسلو د لیږدونې او قاچاق په تور نیول. درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیڅښتن تعالی سپارم.